أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. د هجرت د اتم کال د شوال په شپږمه ورځ چې د شنبې ورځ وه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې څخه د طائف پر طرف حرکت وکړي، چې دا ورځ و مکې مکرمې ته د دخول 19مه ورځ وه. په دغه غزا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره 12,000 نفر مسلمانان ملګري وه، چې 10,000 نفر یې هغه لښکر و چې د مکې مکرمې د فتح دپاره ورسره راوتلی و، او 2,000 نفره د اهل مکې څخه ورسره ملګري سوه، او د دغه لښکر اکثره نفر نوي مسلمانان وه. حتی د مکې مکرمې په نفرو کې ځینې مسلمانان وه او ځینې یې تر اوسه پر هغه خپل شرک پاته وه، مګر د راوتلو سبب یې هغه پخوانۍ دښمني د حوازن او اهل مکې په مابین کې وه. د جاهلیت د وختو څخه دغه دښمني موجوده وه. یو د هغه جملې څخه چې مشرک و او جنگ ته راووتی صفوان ابن امیه و، هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 4 میاشتې امان ورکړی و. کم وخت چې د مسلمانانو لښکر راووتی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې په لښکر کې د ډیرو نفرو صحه نسته، ځکه نه درلوده، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل سوه چې د صفوان سره اسلحه سته. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و صفوان ابن امیه ته چې د اسلحې تاجر و او په دغه ورځ مشرک و رجوع وکړه. ویل یا صفوان اسلحه راکه. صفوان ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم په غصب او زور یې غواړې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل یا په عاریت یې غواړم، کار ځینې اخلو او بیرته یې درکوو، او دا ضمانت هم درکوم چې بیرته به پوره درکول کیږي. صفوان ویل هو درکوم یې. دغه اسلحه یې هم د قوم پرستۍ په سبب ورکړه چې په عربي کې حمیه ورته ویل کیږي. نو صفوان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته 100 زغرې او د 100 نفرو دپاره نوره ضروري اسلحه په عاریت ورکړه. اوس نو دې خبرې ته راغلو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه مشرک څخه کومک وغوښتی. آیا د مسلمانانو یو امام یا خلیفه ته دا جایزه او روا ده چې د مشرک یا کافر څخه کومک وغواړي؟ هغه علما چې د مشرک او کافر څخه کومک اخیستل جایز بولي، د هغو دلیل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه عمل او کار دی. او هغه علما چې د کفارو څخه کومک اخیستل جایز او روا نه بولي، هغه دا وایي چې دغه کومک د یو مشرک فرد څخه و، نه د یو کافر دولت څخه یا د یوې کافرې ډلې څخه. خو د دغه مسئلې حکم به انشاء الله قصې تر بیانولو وروسته مفصل درته بیان کم. او دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفوان څخه اسلحه په عاریت واخیسته، نه په زور. په دې کې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عظمت او رحمت را معلومیږي، ځکه مسلمانانو مکه مکرمه فتح کړه. کولی سوای چې د اهل مکې ټول مال او دولت په زور واخلي، مګر دا د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم رحمت او شفقت و چې ټول مالونه یې ورپرېښول، حتی اسلحه یې هم نه ځینې واخیسته. او کم وخت چې اسلحې ته ضرورت پیدا سو، بیا یې هم د اسلحې د خاوند اجازه ځینې واخیسته، چې دغه کار د اسلام عظمت او کرم ثابتوي.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې د لښکر ډېر نفر خواړه او نور د خپل ضرورت لپاره شی نه لري، نو یې د اهل مکې څخه په قرض او پور مالونه واخیسته او د لښکر د غریبو خلقو سره کومک وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د مکې مکرمې څخه راوتی، عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه یې پر مکه مکرمه حاکم او والی پرېښاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غیاب کې مکه مکرمه اداره کړي. عتاب رضی الله تعالی عنه د هغو کسانو څخه و چې نوی مسلمان سوی و، مګر څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ده کې صدق او اخلاص ولیدی او بل دی قوي ځوان او د مکې مکرمې د اشرافو څخه و، د مکې مکرمې د اداره کولو قدرت یې درلودی، نو یې دی د دغه کار دپاره وټاکئ. عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه د ردت په وخت کې چې دا بیا وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی خلافت په وختو کې پیښ سو او نورې شاوخوا قبیلې د اسلام څخه مرتدې سوې، بیا هم دی رضی الله تعالی عنه پر اسلام ثابت او قائم پاته سو. کم وخت چې د ابوبکر صلی الله تعالی عنه په خلافت کې نورې قبیلې مرتدې سوې او اهل مکې هم غوښته چې مرتد سي، نو سهیل ابن عمرو رضی الله تعالی عنه په بیانیو او خطبو اسلام ته رابلل او عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه پر اسلام ثابت پاته کړه. نو د دغه عتاب فقط څو ورځې د اسلام کېدې چې رسول الله صلی الله علیه و پر مکه مکرمه والی مقرره کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د طائف و طرف ته حرکت وکړي، نو ده علیه الصلاة وسلام هم د معلوماتو دپاره خلق لیږل، د حالاتو څخه نو بې خبره. حال ورته راغلی چې د حوازن لښکر راوتلی دی او حنین ته رارسېدلی دی او د جنگ میدان یې هم خوښ کړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا مقرره کړه چې په حنین کې به د دوی سره جنگ او مقابله کوي. مسلمانانو ته حالات او اخبار معلوم سوه. دا جنگ په بېخبري کې نه دی پیښ سوی، که څه هم په اول کې مسلمانان بېخبره وه، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا کشف کړه چې د کفارو لښکر راوتلی دی. په سهار کې چې د مسلمانانو لښکر حرکت وکړي 12,000 نفره دي. د اول وار دپاره دونه لوی لښکر جوړیږي. د ځینو خلقو په زړو کې اعجاب، لویي او خود پسندي پیدا سوه چې والله 12,000 نفره یو، هیڅوک مو نسي ماتولی. تا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله، لا نغلب من قله، یعنی د لښکر د لږوالي په سبب کېږو، یعنی اوس مو عدد دونه نه دی چې د لږوالي په سبب دې ماته وخورو. که مو شکست خوړی د هغه به بل سبب وي. نو د دغه ډېروالي غرور په لښکر کې نشرېدی. ځینې ضعیف النفس مسلمانان د دغه ډېروالي تر تاثیر لاندې راغله. توکل او اعتماد یې پر دغه شمیر او عدد سو چې ډېر یو. دغه د لښکر پر ډېروالي د مسلمانانو اعتماد الله جل جلاله د سورة التوبه په 25 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني خامخا الله جل جلاله ستاسې سره په ډیرو ځایو کې کومک کړی دی، خصوصا د حنین په ورځ کې. کله چې ستاسې ډیروالي تاسې په تعجب کې واچولاست، نو هغه ډیروالي ستاسې څخه هیڅ شی ایسته نه کوي، یعنی د دشمن حملې یې نه در څخه وګرځولې او پر تاسې باندې مځکه تنګه سوه، سره د دې چې مځکه ډیره پراخه ده. بیا مو دشمن ته شاور وګرځول په داسې حال کې چې تښتېدلاست. الله جل جلاله په دغه آیات شریف کې و هغه اعجاب ته اشاره وکړه چې د ډیروالي په سبب د خلقو وزړو ته ورداخل سوی و. اوس نو د مسلمانانو لښکر رهي دی. په لار کې پر داسې عربو ورغله چې د یوې درختې سره یې عبادت کاوه، بلکې د دغه درختې عبادت یې کاوه چې دغه درخت ذات انواط ویل.
عربو به پر دغه درخته د تبرک دپاره لاسونه تېرول، رشکانې او ټوکران به پر زړول، په اخترو کې به هلته میلې کولې، خپلې اسلحې به پر زړولې، د دغه درختې سره به حیوانات حلالول، د دغه درختې سره به د عبادت په نیت ناست وه. نو د ذات انوات نوم هم په دغه سبب پر ایښول سوی و چې دغه رشکۍ او ټوکران په زړېده. په لښکر کې هغه کسان چې اوس یې تازه ایمان راوړی و او د هغه بتپرستۍ شوق یې لا تر اوسه په دماغ کې و، ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل: یا رسول الله، موږ ته هم دغسې یو ذات انوات را جوړ که لکه دوی چې یې لري. مسلمانانو هم دغسې درخته غوښته لکه د مشرکانو چې د تبرک دپاره ځانونه پورې موږي او رشکیانې په وځړوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ډېر قهر سره وفرمایل: الله اکبر، په والله تاسې داسې خبره وکړه لکه د موسی علیه السلام قوم چې موسی علیه السلام ته وویل: اجعل لنا الها کما لهم آلهه، یعنی موږ ته هم داسې اله او معبود را جوړ که لکه مشرکان چې یې لري. ورونو، په درختو او ډبرو پورې ځانونه موښل او د هغو څخه د نفع او ضرر امید درلودل، حتی مشرف او مبارک بلل، دا د مشرکانو کارونه دي. درخت او ډبرې نه نفع او نه ضرر رسولی سي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل: تاسې څنګه زما څخه دغسې شیان غواړئ؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه کسان امر کړه چې پر دغه خبره توبه وکاږئ او د الله جل جلاله څخه بخښنه وغواړئ. هغو هم توبه وایسته او د الله جل جلاله څخه یې عفو او مغفرت وغوښتی. د مسلمانانو لښکر د حنین پر طرف وررهیدی. لکه د مخه چې مو درته وویل، رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته خبر راغلی و چې حوازن په حنین کې دي. نو مسلمانان هم د چهارشنبې په شپه چې د شوال د میاشتې 10 ورځې تېرې سوي وې و حنین ته ورسېده. مسلمانانو د حنین تر شیلې د مخه خپلې خیمې ودرولې. اوس نو حوازن د حنین د شیلې پر هغه بله غاړه دي او مسلمانان تر شیلې د باندې د مکې مکرمې و طرف ته دي. کم وخت چې مسلمانانو خیمې ودرولې، رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو د اصحاب کرامو څخه امر کوي چې ته به د آس سره یوې لوړې غونډۍ ته وخیجې او پر هغه آس به سپور د حوازن معلومات به کوې، حرکتونه کمینونه به ټوله تر نظر باسې او د شپې په آخر کې به د معلوماتو سره راسې. بې له لمانځه او انسانیت خپل ځای څخه نه ښورې. سړی هم پر آس سپور سو او یوې لوړې غونډۍ ته وختئ. د شپې تر آخره هلته ولاړ و، حتی د آس څخه هم نه سو کښته او د شپې په آخر کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغدی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې یو شی دې ولیدی؟ سړي ویل: یا، کم خاص شی مې نه ولیدی. د کفارو لښکر پر هغه خپل حال و. زه و فلاني او فلاني غره ته وختلم، مګر حوازن مې ولیده چې ښځې، حیوانات او پسونه یې ټول راوستلي دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم تبسم وکړ او ویې فرمایل: ان شاء الله سبا دغه ټوله مالونه د مسلمانانو دپاره غنیمتونه دي. په دغه شپه د مسلمانانو د لښکر پیرداري د انس ابن ابي المرصد رضی الله تعالی عنه پر غاړه وه. مګر په دغه وخت کې و مالک ابن عوف ته درید ابن ثمه ځینې لارښوونې کړې وې او مالک ابن عوف عملي کړې وې، سره د دې چې درید په سترګو نه لیده، خو د عقل او تجربې څخه یې کار اخیستی چې د هغه لارښوونو څخه یې یوه دا وه، ویل دغه اضافه اوښان چې مو راوستلي دي، کفارو خو خپل ټول اوښان راوستلي وه چې ټوله بیکاره او د دوی تر ضرورت زیات وه. نو درید ویل دغه اضافه اوښان چې مو راوستلي دي، ښځې او کوچنیان ټوله
پر دغه زائدو اوښانو سپاره کړئ او د لښکر تر شا یې ودروئ. ځکه په دې کار کې دوې فایدې شته. یو دا چې که مو ماته وخوړه دوی کولی شي چې د اوښانو سره وتښتي، او بله فایده یې دا ده چې یو څوک د لرې ورته ګوري هغه ته دا نه معلومیږي چې دا نر دي که ښځې، نو لښکر تر هغه خپل واقعي شمېر څو چنده زیات معلومیږي، ځکه اوښان دي او خلق پر سپاره دي. مالک ابن عوف هم ښځې او کوچنیان پر اوښانو سپاره کړه. واقعا هم دونه لښکر ځینې جوړ سو چې آخر یې نه معلومېدی. حتی ځینو مسلمانانو به ویل چې د کفارو د لښکر شمېر 80,000 دی، که څه هم په حقیقت کې د حوازن ټول لښکر 20,000 نفره وو. ورونو 20,000 نفره لښکر هم ډېر لوی لښکر دی، خو د دوی په دغه کار د دوی شمېر څو چنده زیات معلومېدی. او بل هغه کار چې هغه دا و، څرنګه چې د حوازن لښکر تر مسلمانانو د مخه و دغه منطقې ته راغلی و، نو مالک ابن عوف د درید په مشوره او لارښوونه په دغه شپه کې د خپل لښکر ډېره حصه د حنین د شیلې په لارو، تنګیو، فرعي شیلو او نورو ډېرو پټو ځایو کې د کمین دپاره کښېنولې وه. او دا امر یې ورته کړی و، کم وخت چې مسلمانان دغه شیلې ته راکښته کېږي اول خو د غشو باران پر شروع کړي او بیا په یوه وار ټوله یوه حمله پر وکړي. اوس د حوازن د لښکر ډېره حصه د شپې د حنین په شیله کې په خپلو کمینو کې سره ځای پر ځای سوه او د مسلمانانو د لښکر د راتګ انتظار باسي. د مسلمانانو د لښکر لوی مشکل دا و چې د حنین د شیلې څخه ډېر لوړ وه او شیله ډېره کښته وه، و شیلې ته د لښکر کښته کېده ډېر سخت او مشکل وه، ځکه لار داسې کښته ده لکه یو شویندوکی، لږ کښته نه وه، بلکې شیله داسې کښته ده چې نفر باید په ځغستا ور کښته سي، ځان نسي تکیه کولی. د دغې شپې په آخر کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل لښکر ټولۍ کړي، بیرغونه یې وویشل. اوله ټولۍ د بني سلیم ده، هغه 1000 نفره د آس پاره چې د مسلمانانو د لښکر مقدمه وه، او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره د مکې مکرمې تر فتح د مخه په لار کې ملګري سوه. د دې ټولۍ قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د شپې په آخر کې وشیلې ته د کښته کېدو آمادګي ونیول سوه او د سپېدو تر چاودلو وروسته د وادي حنین پر طرف حرکت شروع سو. دلته مالک ابن عوف خپل لښکر ته اوامر صادروي، ویل تورې راوباسئ. تورې راویستل سوې، ویل پوښونه یې مات کړئ، ځکه بیا رجوع نسته او په یوه وار به حمله او هجوم پر وروړئ. مالک ویل نه غواړم چې جنگ څو ورځې دوام وکړي، بلکې په یوه ورځ به جنگ پای ته رسېږي. د حوازن لښکر د تورو پوښونه مات کړه، تورې یې په لاسو کې دي، د حملې دپاره تیار او آماده دي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د معلومات خلق د حوازن د لښکر په ټولو حالاتو خبر وه او هر څه یې سنجولي وه، فقط په دغه کمینو نه وه خبر او د هغو دپاره یې هېڅ فکر نه و کړی. هلته د هغه لوړې څخه و وادي حنین ته د مسلمانانو راکښته کېده شروع سوه. اول هغه څوک چې راکښته سوه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دی او بني سلیم ورسره دي. کم وخت چې دغه اوله ټولۍ راکښته سوه او دوهمې ټولۍ په کښته کېدو شروع وکړه، د کمینو د طرفه اول د غشو باران پر شروع سو چې په دغه غشو یې ډېر مسلمانان زخمیان او زوبل کړه او بیا د دښمن ډلو یو ځایي شدیده حمله وکړه. څرنګه چې وشیلې ته کښته کېده ډېر سخت وه، ځکه یو دم کښته وه، یوازې یو نفر چې به کښته کېدی خپل ځان یې نه سوی تکیه کولی، هغه د مخ نفر به پورې واهه. نو په بني سلیم کې د کښته کېدو په سبب بد حال پیښ و. د دغه بد حاله سره سره د کمینو د طرفه حملې پر شروع سوې. د دوی خیال و چې د دښمن لښکر مو مخته دی، هلته به ورځو، جنگ او مقابله به ورسره کوو. خو هغه ناببره د دواړو طرفو څخه د کمین د نفرو حملې پر شروع سوې. په خپله پر خالد رضی الله تعالی عنه وهل او وارونه شروع سوه.
د خالد رضی الله تعالی عنه بدن ټوک ټوک او زخمی سو. د ډیرو زخمو په سبب ولوېدی، غزار سو. کفارو د بني سلیم پر خلقو وهل او وارونه شروع کړه. د بني سلیم خلق خو نوي مسلمانان سوي وه، په تېښته یې شروع وکړه. مګر چیرې وتښتې؟ وراسته طرف ته کمین دی، و چپه طرف ته کمین دی، مخته یې د دښمن لښکر دی. د تېښتې دپاره بله لار نسته بې له دې چې پر شا ولاړ سي. نو یې د شا پر طرف مخ ونیوی. د هغه طرفه بیا د مسلمانانو هغه نور لښکر راکښته کېږي. هغه خپل ځانونه نسي تکیه کولی او بني سلیم غواړي چې ور وخیږي. هغه چا چې دا حال لیدلی دی هغه وایي خلق یو د بل پر اوږو سره سپاره او پراته وه. دلته په مسلمانانو کې قتل او وژنه شروع سوه. د مسلمانانو هغه نور لښکر چې پسې رارهي دی هغه یې نه ویني او نه دي خبر چې په شیله کې څه پېښه ده. هغو خپل پرمختګ ته دوام ورکړی دی، غواړي چې ورکښته سي او دلته بد حال جوړ دی. د کښته خلق غواړي چې لوړ وخیږي او د لوړ خلق غواړي چې ورکښته سي. هغه نور لښکر چې په دې حال خبر سو چې په شیله کې کمین دی او خلق وژل کېږي، هغو هم په تېښته شروع وکړه. دلته مالک ابن عوف ټول لښکر 100,000 نفر امر کړه چې په یوه ور حمله وکړي او مسلمانان په دغه بد حال اخته دي. د مسلمانانو په لښکر کې عمومي تېښته شروع سوه او هرې خواته ځغلي. ځینو یې په ځغستا مکې مکرمې ته ځان ورساوه او ټوله لښکر وتښتېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نارې وهي، غواړي چې دغه مات سوی لښکر را وګرځوي، خو څوک نه درېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې پر میدان پاته سو. هغه صحابه کرام چې ثابت پاته دي او نه تښتي هغه هم یو یو او جلا جلا دي. 100,000 نفره په دغه حالت کې پر راګرځېدلي دي. خلق زغلي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نارې پر وهي الی عباد الله، خو یو هم تر شا نه ګوري. ډېر بد شکست او ماته وه. ابو سفیان چې په دغه وخت کې نوی مسلمان سوی و هغه وویل د دغه مات سوو خلقو مخ بل شی نه راګرځوي بېله د جدې دریاب، یعنې تورې به زغلي. جبله یا کنده ابن جنید چې منافق و هغه نارې کړه نن ورځ یې سحر باطل سو. دلته نو د الله جل جلاله د طرفه هغه لوی امتحان شروع سو. د مسلمانانو د ایمان امتحان په دغسې ځایو کې اخیستل کیږي. په دغه وخت کې یو د هغه کفارو څخه چې په ظاهره مسلمان سوی دی او نوم یې شیبه ابن عثمان ابن ابي طلحه دی. عثمان ابن ابي طلحه د دغه شیبه پلار د هغو کسانو څخه و چې د احد په ورځ یې د کفارو بیرغ پورته کاوه او د مسلمانانو د طرفه ووژل سو. دغه شیبه د هغه عثمان زوی دی او د مسلمانانو د لښکر سره راوتلی دی. غواړي چې په مناسب وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني. غواړي چې د خپل پلار بدله او انتقام په نن ورځ کې واخلي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې ولاړ دی او یوازې جنگ کوي. هیڅوک نه دي ورسره او نارې وهي الی عباد الله. شیبه چې یو خنجر ورسره دی د خپل مقصد د پوره کولو دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شیبه ولیدی، ویل یا شیبه څه خبر دی؟ شیبه ویل یا رسول الله غواړم چې ستا څخه دفاع وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل دلته راس. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.